بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو، نن زه د ستاسو په خدمت کې د عثماني خلافت یو مختصر تاریخ بیانوم. ملګرو، په 12مې پیړۍ کې ترکیان د قبیلو په شکل کې اوسېدل او دا ټول قومونه کوچیانو. هر چیرې به چې شنه ساحه ولیده او اوبه به په نظر شوې، نو دوی به هغې ځای کې خیمې ولګولې. له دې قبیلو څخه یوې کایي قبیلې هم وجود لرلو چې د نورو قومونو نه غټه وه او قوي وه. سلیمان شاه د دې قبیلې مشر و او دا یو ډېره جنګیالي قبیله وه. د سلیمان شاه او د هغې قبیلې یو هدف د اسلام خپرول و، ځکه چې دا هغه وخت و چې مسلمانان هر چیرې ضعیف و، کمزوري و. منګولیانو خپل سرونه پورته کړي وو او د سلجوق سلطنت په ډوبېدو و. په دغو حالاتو کې د مسلمانانو شمیر ډېرول پکار و. د سلیمان شاه وفات نه پس د هغې منځنی زوی ارطغرل د خپل پلار په ځای د کایي قبیلې سردار وټاکل شو او د قبیلې مشر جوړ شو. ارطغرل غازي یو زړور او جنګیالي مشر و. هغه پوهېدو چې د خپلې قبیلې دفاع به څنګه کړمه. په دې حالت کې منګولیانو ټول وطن کې بربادي جوړه کړې وه. د مسلمانانو قتل عام پیل و. د چنګیز خان لښکرو د خوارزم شاه سلطنت ویجاړ کړی و، برباد کړی و، تباه کړی و. مسلمانان هر ځای کې د منګولیانو نه پناه اخیستلو په لټون وو. په دې حالت کې ارطغرل دا نشو کولی چې د منګولیانو سره یې سیالي کړې وه او جنګ یې کړی وی. په دې وجه هغې د خپله قبیله د سلجوق سلطنت طرف ته واړوله. په دې وخت کې د هغه سره خواوشا 400 کورنۍ وې. ملګرو، دی چې کله د سلجوق سلطنت په اړه روانو، نو په لاره کې هغه 2 لښکرې په جګړه کې سره ولیدلې. هغه فکر کوو چې د کوم لښکر ملاتړ وکړم، ځکه چې د دې پته نه لګېدله چې د چا ترمنځ جنګ دی. لږ ساعت فکر نه پس دوی دا فیصله وکړه چې کوم فوج ضعیف دی او کمزوری دی، د هغې ملاتړ کول پکار دي، او د خپلو سپیانو سره په مخالف لښکر یو ناڅاپه حمله وکړه. مخالف لښکر ویرېدو چې ګنې نوره مرسته ورته راغله. د دې په وجه هغو منډه کړله او ګټلې جنګ یې بیلو. وروستو معلومه شوه چې هغه لښکر چې دوی یې مرسته وکړه، هغه د سلجوق سلطان علاء الدین لښکر و. په تاریخ کې د مخالف لښکر صحیح پته او علم نشته چې هغه لښکر آیا د بزنطیانو او که د تتاریانو و. په هر کیف سلطان د دوی زړورتیا څخه ډیر خوشحاله شو او د ارطغرل قبیلې ته د هغه په سلطنت کې اناتولیا ته نږدې د ساکاریا په سیمه کې یوه علاقه په جګیر کې ورکړه. سلطان دوی ته اجازه ورکړه چې د دې سیمې په اطرافو کې نږدې علاقې فتح کړي، بریالۍ کړي او په دې سلطنت کې راځای کړي. دا سیمې د بزنطین عیسائی سلطنت سره نږدې پرتې وې. په لنډ وخت کې ارطغرل خپل شجاعت هر خواته خور کړو. د دې فتوحاتو په وجه د ترکیې نور قومونه هم د ارطغرل سره شامل شول او هغه یې د خپل مشر په توګه وپېژندلو. ارطغرل د سلطان علاء الدین د مرستیال په توګه د هغې سلطنت ته دوام ورکړو، خو خپل طاقت یې هم ورځ په ورځ زیاتولو. یو داسې وخت هم راغی چې ارطغرل د بزنطیني سلطنت لوی متحد لښکر ته ماته ورکړه. ارطغرل په 1281 عیسوي کې 90 کلنه عمر کې وفات شو. د هغې په ځای مشري د هغې زوی عثمان غازي ترلاسه کړله. دا هغه عثمان غازي و چې په نوم یې عثماني سلطنت یا عثماني خلافت نړۍ وپېژندلو. عثمان هم لکه د خپل پلار په شان یو بهادر او حوصله‌مند مسلمان و. هغه د فتوحاتو لړۍ ته نور هم دوام ورکړو. په دې زمانه کې سلطان علاء الدین سلجوق په یوې جګړې کې شهید شو. وروسته د هغې زوی غیاث الدین هم د تتارانو لخوا ووژل شو. په 1299 کې د سلجوق سلطنت په ختمېدو شو. د دغې په وجه عثمان غازي په خپله فتح شوې ټوله سیمه کې خپل خپلواک حکومت اعلان وکړو. په دې توګه عثماني سلطنت د سلجوق سلطنت نه جدا شولو. دا به د سلجوقو لپاره د اندېښنې خبره وي، مګر دوی د داخلي جګړو له مخه ډېر په ګډوډ حالات کې وو. امیر عثمان غازي ډېر ښارونه او کلاګانې فتح کړې او برسا ښار یې خپل دارالحکومت یا دارالخلافه وټاکلو. دا د الله تعالی طرف نه سلطان عثمان لپاره د یو سلطنت او قوي اسلامي سلطنت ثابت شو، ځکه چې د دې سلطنت په وجه ټول مسلمانان متحد کېدل شروع شول. د برسا له فتح کولو وروسته سلطان عثمان ناروغه شو او په 1223 کې وفات شو.
د دې نه پس د عثمان زوی اورخان بادشاه جوړ شو. کله چې سلطان عثمان وفات کېدو نو د سلطنت ساحه 14,000 مربع کیلومتره وه. د 1.5 کالونو پس عثماني سلطنت په نړۍ کې تر ټولو لوی سلطنت جوړ شو. د قسطنطنیه په فتح کولو سره سلطان محمد فاتح د زموږ خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم هغه وړاندوینه یعنی پیشنګویي پوره کړله چې په کومه کې حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم دا خبر یعنی دا خوشخبری مسلمانانو لور کړی و چې د مسلمانانو یو امیر به قسطنطنیه ښار فتح کوي او هغه به ځان تر ټولو غوره ثابتوي. ډیرو مسلمانانو امیرانو کوششونه وکړل خو ناکام کېدل به. دا مقام د عثماني خلافت امیر سلطان محمد فاتح ته نصیب وفرمیلو. د عثماني سلطنت نهم سلطان سلیم اول په مصر کې د عباسی خلافت رنګ کړلو او د خپل خلافت اعلان یې وکړلو. په دې توګه خلافت د هغه شو او سلطان سلیم د عثماني خلافت اولنی خلیفہ جوړ شولو. عثماني خلافت 623 کاله قائم وګرځیدلو خو په آخره کې په 1922 عیسوي کې پای ته ورسېدو او کمال اتاتورک خلافت ختم کړلو. ملګرو داو د عثماني خلافت مختصر تاریخ. د تاریخ داسې نور ویډیوز کتلو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکان هم پریس کړئ چې زموږ نوې ویډیوز په وخت تاسو ته را رسیږي. ملګرو ملویږو به په یوې نوې ویډیو کې. تر د هغې الله په امان.